د خان او سلطان موټر په یوه ویران سړک باندې بند شي. د شپې مرغۍ आवाज، یخ باد او ویران سړک. خان وایي یار سلطانه تم ډیر کنجوس یې، همیشه سیکنډ هینډ سیز اخلي. دا وګوره هر ځای کې د ستا موټر خراب وي. سلطان وایي خان وروره زما موټر ګردې خرابې دي، دته به بیا د اوبو ضرورت وي. دته به د اوبو بندوبست کوو کنه همدلته کې به ټوله شپه پاتې وو. خان وایي قبرستان نږدې ښکاري، کیدای شي هلته به نل وي، راځه چې هلته نه اوبه راوړو. سلطان وایي راځه چې زر لاړ شو، اوبو راوړلو نه علاوه بله لاره نشته دی. دې ته په قبرستان کې د خپو آوازونه راشي. دې چې کله وګوري نو هلته کې 4 کسان روان وي او یو مړی راپورته کړی وي. خان او سلطان په بوټو کې پټ وي. 4 کسان جنازه راوړي. د جنازې څخه د ښځې چغې هم اورېدل کېږي. خان په ورو آواز سره وایي سلطانه تا واورېدل دا مړی چغې وهي؟ سلطان واوري نو وایي یار دا خو خبره نه دی، جنازه چغې وهي. خان وایي سلطانه زمونږ په غوږونو څه چلو شو او که دې کاڼه دي دې د مړي اوازونه نه اوري، دا بیا ولې خاموشه دي دومره؟ مړی چغې وهي نه ما خښ نه کړئ، زه ژوندی یم، د خدای لپاره ما خښ نه کړئ. 4 واړه کسان جنازه خاموشۍ سره په مځکه کې کېږدي او یو صندوق هم هغې سره ښخ کړي. سلطان وایي خانه تا هغه صندوق ولیدل؟ ما ته داسې لګي چې هغې کې ضرور څه نه څه قیمتي څیز دی. خان ورته وایي ها ما ولیدل، خو هغه مړي چغې ولې وهلې؟ سلطان وایي ها خانه خو اوس خو غلی دی، اوس څه وکړو؟ خان وایي نو څه وکړو ته ووایه. قبر به خلاص کړو، صندوق به مو خپل کړو او دلته نه بوځو. خان او سلطان هغه قبر ته ورشي او هغه قبر خاموشۍ سره کلاو کی. مړی هم خاموشه پروت وي، خو هغه مړی باندې څه عجیبه څیزونه یې تړلي وي. خان وایي یار اوس خدا رښتیا مړ ده، هیڅ آواز نه کوي. سلطان وایي داسې موقع به بیا نه راځي. وګوره کالې، غاړه، ګوتمۍ، بنګړي، د څومره ډېر څیزونه دي، راځه چې دا ټول موږ یوسو. خان وایي نه نه سلطانه د مړي ته خو وګوره دې باندې دا څیزونه تړلي دي، دا خو ماله څه غلط کار ښکاري. سلطان ورته وایي تا دپاره غلط دی، ما دپاره صحیح دی، بخت زمونږ سره دی، زه خو به دا خامخا وړمه. سلطان هغه صندوق راواخلي او هغو ته هلته کې نږدې اوبه هم نیلاوي شي. هغه اوبه په خپل ګاډي کې واچوي او روان شي. کله چې سلطان کور ته ورسي نو د هغه ښځه هغه صندوق وګوري. د سلطان ښځه وایي څومره ښکلی هار دی، لکه د یوې ملکې هار وي. د سلطان ښځه هغه هار واچوي نو د هغې هار اچولو د پسه هغې سترګو رنګ بدل شي او آواز یې د چوړیلو په شان شي. هغې ښځه وایي زما هار، زما روح، زه بیا واپس راغلم. سلطان ویریدل او ویې ویل دا څوک ده؟ ته زما ښځه نه یې؟ د دې حادثې د پسه په کلي کې عجیبه کارونه شروع شي. دروازې په خپله درزیږي، خلک چغې وهي او حیوانات یریږي. خان وایي دا ټول د هغه لعنتي صندوق له وجې دی. سلطان شرمنده شي او وایي
دا ټوله زما غلطی ده، دا زما د لالچ د وجې نه شوي دي. خان ورته وایي سلطانه زه یو بابا فقیر کور ته راولم، هغه به د دې حل ضرور راوباسي. چې بابا کور ته راولي نو بابا وایي دا کالی لعنتی دی، پکې د یو چوړیل روح بد دی. ته به همغه قبر ته لاړ شي او دا ټولې کالی به واپس په هغه کې کیږدي، ولې چې دا مونږ ډیره په مشکل کابو کړې وه. تاسو هغې نه دا صندوق چې راواغستل هغه بیا تاسو آزاد کړه. دا کار به اوس تاسو دواړه کوئ، دا ولې چې دا د تاسو سزا دی. خان او سلطان بیا همغه قبر ته لاړ شي، هغه قبر خلاص کی نو د چوړیل چغو آوازونه دوباره شروع وي او دوی دواړه هغه صندوق مغه قبر کې زر زر واچوي او قبر واپس بند کی. خان ته اطمینان سره وایي آخرکار هر څه خلاص شول. سلطان وایي هاو شکر دی بس هر څه خلاص شول. خان وروره دا ګوتمې زما ډیره خوښه وه، ځکه دا به زه ساتم. د سلطان سترګو رنگ بدل شي او आवाज د چوړیلو په شان شي. چوړیل د سلطان غوږ سره سرګوشي کوي. ستا بدن اوس زما دی. او چوړیل دوباره واپس شي. که تاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو دا لایک کئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کئ او بیل آیکن ضرور دباو کئ. د ویډیو کتنو ډیره مننه.